سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو تاسې ښه راغلاست د پښتو کوکینګ ته. نو زه هم له مرجان سره د ما زوی ده یو ځای تاسې ته غواړو چې نن کوتلیت یا چاپس یا په هره ژبه هر څه ورته وایي پوښتۍ ورته وایي هر شی چې ورته وایي قبرغه ورته وایي یو کباب تاسې ته په اسانه طریقه چې څنګه کولی شئ تاسو ډېر اسانه طریقه جوړ کړئ او ډېرې مسالې چې ور وانه اچوئ. نو هغه ته پکار ده هوږه پکار ده اول او تور مرچکی او مالګه او مرچ نور هیڅ هم نه دي په کار ورته. نو زه به دا تاسو ته در وښیم چې ډېر ساده او ډېر ښه زر پخیږي او ډېر خوندور وي. ښه زویه یو لس فوټې وږي به تاسو ته حتما په کار کېږي او دا کولی شئ بیا هم دا هم مکسر کې واچوئ او سره اوبه یې کړئ. وږه به دې کې مکس کړو دا به لمر وکړي او وایي اولاد مټو بازي ده واخله هلکه یو څه به ښکاره کړه. ولې نه پلار جانه ښه مکس یې کړه جګې ونیسه آفرین. زمونږ وږه ماماده شوه نو دا به لږ سره آفرین بس ده. وږه هر څونه چې یي ښه ده وږه ګټه لري او د ډوډۍ یا د کباب مزه نور هم ښه کوي. زمونږ وږه تقریبا آماده ده. مونږ 2 کیلو غوښه لرو ځان سره او ده کې اول مونږ مثلا تور مرچ ور اچوو داسې په سر عادي مرچ که ډېر مې پروا نه لري تور مرچ دې ښه مزهداره کوي او ده کې نورې کوشش وکړئ چې نور شیان مه اضافه کوئ له ځانه. بعضې دي مثلا غواړي چې لږ هندي مساله پکې واچوي یا نور کوم ځای مسالې پکې واچوي نو د کوتلیتو مزه بیا زیاته دی. نو مالګه به همداسې سر کرا کرا یا کولی شو چې بعضې کولی شي چې په لاس بهتره ورته هغه کېږي کولی شي داسې وشیندي. دا یوه خوا یې موږ مالګه او نور شیان ور اضافه کړه. اوس به دا سره مرچ هم داسې په همدې ټکو ورباندې کرا کرا وروپاشو. دا هم چې اضافه کړه دې په سر به هوږه ور اچوو. دا هم سره به یو ځای کړه لږ به یې مکس کړو سره په همدې شکل دې ته به دا بل مخ ور واړوو. دا خو به عین رقم غوندې همداسې تور مرچ یا مالګه او باقي مانده شیان وروپاشو. نو دا و د موږ د اختې طریقه نور څه خاص شی نه لري. یو څو دقیقې همداسې سره پرېږدو تر هغو چې دا خپله مساله او د مالګه چې موږ ورپاشلې ده یو 10 دقیقې یا الا 15 دقیقې کولی شو چې دا همداسې سره پرېږدو. خدای وکړه چې مزهداره راسي او دا دوستان چې دلته دي ترې لذت یې نور ښه آماده شو داسې ښکاري او زه به دا هم یخچال کې کېدم یا فریج کې کېدم. اوس به نو دا زغال را جوړ کړو چې کرا کرا د موږ غوښه جوړېږي. اوس به له خالجانه لږ کومک وکړم. خالجانه راسه دا راته جوړ کړه دا ډېر پکې تکړه ولې نه بدواره ستوړګو ښکاره چې دي یو ځان ته یو کمال غواړي دا هم چې داسې ګوره خالجان په ښه شکل را سره ګرموي او دا به تر هغو چې تازه کېږي موږ به بعضې واړه نور سلات یا بل شی جوړ کړو. واه خالجان دا د اور له خیره آماده کړی ده نو ډېره زیاته مننه ګرانه. هیله کوم خالجانو دا د اور آماده کړه
له خیره اوس به له خیره شروع به کړو چې ورته ټول وږي سوي دي او ټول ماته ګوري چې څنګه چلته څونه نور ځنډېږي نو کباب آماده ده اور تقریبا جوړ ده ښه وطني پکه هم ورته لرو دته شاپکه ورته ویلې چی ورته ویلې ګرانو لیدونکو دغه د زموږ غوښه آماده سوه ښه صحیح اخته سوې ده تقریبا د 15 دقیقې ورته تېرې شوې اوس به نو دا کره کره د اور په سر ږدو چې له خیره زتي را جوړ سي اور یې ښه ده نه باید ډېر تیز وي او نه باید ډېر ضعیف وي په دې چې کوتلت چې دي ډېر په کم وخت کې جوړېږي یعنې ډېر وخت نه نیسي که ځای و صحیح ده دا به یو پیره کې جوړ کړئ که نه و 2 دفعې کښېږدئ کولی شي ځای ورته را جوړ کړئ په مزه یې پوسئ ګرم ګرم یې نوشي جان کړئ خصوصا دا د موږ نن میلمانه چې دلته راټول سوي دي نو موږ کوشش وکړو چې دا یو غوری یا یو پتنوس په همدا یو منقل کړو چې زر سره یو ځای جوړ شي نو کولی شو چې دا اور یې لږ ورته هغه کړو ورته نږدې کړو چې که ډېر وږي یاستئ زر جوړ شي او که نه کولی شي چې اور یې په خپله په درجه کم کړئ نو وخت کم پاتې ده له خیره را جوړېږي آماده اوسئ دغه د لمره زوی غم را جوړ سو له خیره هر څه سره واچول ښه اخته سوي دي اور یې په ښه درجه ده نو شاید یو 15 یا 10 دقیقو کې سره آماده سي نور زیاتي څه پکې نه اضافه کوو او ده کې ښه والی دا ده چې غوړي چې نه پکې اضافه کوئ اما خپل غوړي چې دي کفایت کوي له همغه نه دا را جوړېږي پخېږي په خپلو غوړیو کې دا وینئ ډېر زر را جوړ سو وخت ډېر نه نیسي څنګه ده بچی ده ببل مې ښه که ښه ده او دا پاخه سو تقریبا هغه په اور اړه لري مثلا کولی شي چې په یو چی راواخلئ کولی شي چې په لاس یې راواخلئ مقصد لاس هم ونه سوځي اور ښه ده منظم ده نه ډېر تیز ده او نه ډېر ضعیفه ده چې دې ته متوجه اوسه چې ونه سوځي زه به نور دوستانو سره لږ قصې وکړم ښه ګرانو دوستانو ډېره ښه هوا ده نن موږ یو څه دوستان نور هم راټولېږي راځي موږ دا ویډیو تاسو ته زر زر جوړه کړه چې موږ نور میلمانه را روان دي او له خیره دا را نوشي جان کوي بیا نو پس موږ ته مزاحمت کوي چې نه غواړي چې دوستانو سره موږ لږ قصې وکړو نو خدای وکړي چې موږ ویډیو خوښه سي او دا پښتو کوکینګ سره همکاري وکړئ تاسې هم سبسکرایب یا تعقیبول له یاده مه باسئ او ټول کوشش وکړئ چې همیشه دلته ښه لایکونه او ښه کومنټونه تاسو ته منتظر یم او که څه غلطي و کمه کاسي وه نو ما وبښئ نو زه اول بار ده چې د دې میلمه یم او تاسې مخکې پرې تاسې چوپړ کې قرار لرم ښه ګرانو لیدونکو زه پښتو کوکونکي یو نن میلمه یم او زه خپله ځان ته مثلا ډېرې صفحې چې نه لرم یو فیسبوک لرم په نامه د نصیر احمد مې نوم نوشته ده کولی شئ چې ما فالو کوئ او هلته زما بعضې مطالب یا چی چې هلته زه لرم هغه هم کولی شئ تاسې ووایئ خپل کومنټونه کېدئ راته یا مثلا په انستاګرام کې زما نوم هم نصیر احمد ده داسې یو خطک پکې لري دلته مې کولی شئ چې پیدا مې کوئ او په دې چې دا نن زه تاسو ته دونه زحمت باسم یو بعضې شیان در ښکاره کوم تاسو ته نو تاسې هم زما صفحو ته لایک ورکړئ او فالو یې کوئ او دې وختو کې ما یو ټیک ټاک هم جوړ کړی ده ټیک ټاک کې هم زه تشریف لرم په نامه د نصیر احمد 4 شپېته آخر کې نشته دي او شام یې اړولې ده داسې چې یعنې زه دا غروب ګورم یا مثلا ډېر ښه یو دا د لمر بلیدو وخت و چې دا عکس ما اخیستی و دا حتما ما پیدا کوئ دونه ډېرې ویډیوګانې نه لرم خو فالوورس مې که ډېر شو بیا به تاسو ته نورې ویډیوګانې هم کېدم آشپزي ویډیوګانې به هم کېدم یا بعضې ټوکې ټقارې به هم وکړم
نو دا و زما خپل مارکیټینګ چې تاسو ته اعلان وکړ او زه مې چې دا تر اوسه دونه صفحې چې نه لري دا ما سره همکاري کوي له خیره دا خپل درس وایي نو دا به هم بیا کرا دا نور شیان را جوړ کړي نو کباب د موږ ونه سوځي زه دې ته د فکر دي چې دا په بل مخ کوو صحیح ده وګورئ ډېر ښه راغلی دی ډېر منظم نه داسې سوځېدلی دي او نه خام پاتې دي داسې کرا چې پاخه سي ډېر ښه پخېږي دا بعضې توروالی چې دي هغه د تور مرچو دي چې شاید موږ ډېر راچولي یا صحیح نه مکس کړي پکې مقصد هغه سوځېدلی نه دي نو شاید د پښتو کوکینګ کې یو دوه ویډیوګانې یا ویډیو بل هم جوړه کړم سره د ورځو کې مې ویلي چې بیا سره وینو انشاءالله یو بل رقم کباب ته هغه به په هغې ویډیو کې تاسو ته ووایم چې څه ده هغه مې زده ده هغه به هم تاسو ته حتما ښکاره کړم چې څنګه یې جوړوم ترکیب یې څه رقم ده او څه ورته وایي څه مزې لري نو نن خدای وکړه چې د اول د کوتلت هم زده کړي په دې چې دا ډېر اسانه و هغه بل کباب چې تاسو ته وایم هغه لږ مشکله ده بعضې وخت موږ کولی شو چې کباب په داش کې هم وکړو داش کې هم ځانته طریقه لري که داش یا اوون یا اوفن ورته وایي په الماني کې نو هغې کې هم کولی شي تاسې جوړ کړئ عین قصه ده منتها په داش کې ږدئ یا اوفن کې ږدئ او بعضې دي مثلا برقي منقلونه لري کورو کې هغې کې هم ښه راځي خو اصله مزه یې که پوښتنه وکړئ دا د سکرو بوی چې پکې او د سکرو چې جوړ شوی علاحده خوند لري او مزه یې هم فرق کوي او ډېر ښه دا جوړېږي کولی شي چې ورسره آمادهخه یې نوشجان کوي ښه مړ به شي ظالمې چې کوي د سترګو جنګ جنۍ زه دې کوم ملنګ جنۍ زه به تاسو ته دا ټیک ټاک جوړ کړم له خیره خدای وکړه چې د دوستانو دا ویډیو خوښه سي او څنګه مې چې ویلې زما اول ځل ده چې داسې ویډیو جوړوم هسې زه بعضې وخت ویډیو کمرو کې ډېر غږېدلی یم خو په دې رقم اولین ځل و خدای وکړه چې خوښ سوی مې او که څه غلطیان یا مشکلونه مې پکې درلوده یا نواقص و هغه به بیا دوستان راته حتما نوشته کوي نو بعضې به ښه وایي بعضې به بد وایي خو موږ ته مهمه دا ده چې کباب تاسو ته مزه ورکړي د کوتلېتو چې ده خو اصلا ډېره غوښه نه لري ډېره کمه غوښه لري خو ډېره خوندوره ده همدا یا ویسه ده یا د هډوکي شاوخوا ته چې څه پاتې نو لکه دا خو یې وینئ ډېره کمه غوښه لري او د شاوخوا ته یې وازده ده کولی شي چې بعضې وازده یې خوښېږي خوند ورکوي او د کوتلېتو وازده رښتیا هم خوند کوي زه خپله هم خورم نو څنګه یو سپورت میپورت یا منډې چې وهو چې لږ بېرته هم دا وزن خپل ځای ته پاتې شي نه ډېر شي نه کم دوستانو شاید تاسو ته معلوم نه شي مګر ما چې ولیده رښتیا هم دغه یو کمره جوړول شاید بعضو خلکو ته ډېر عادي ښکاره شي مګر زه چې وینم دا 2-3 ساعته زه دلته ګرمۍ ته کېنولی یم یعنې دا څونه زحمت باسي موږ باید د دې په قدر پوه سو نو دا یو شوق یې کړی چې داسې د پښتو ژبې لپاره یو چینل یوټیوب جوړ کړی یا پښتو کانال چې ورته وایي نو زحمت ډېر باسي کور یې آباد زموږ کوتلت تقریبا آماده دي لمره راوړه بچی هغه دې آماده سوه آفرین څه سوې والکه راوړه پتنوس راوړه او والا بېشکه آفرین لږ هلته کته ونیسه چې دوستانو ته هم ښکاره سي دا ده د موږ آفرین اوکی دا د آماده است ګرانو لیدونکو دا د موږ کوتلت کباب آماده است زه یم خالده لرم د زړه نو موږ به یې نوشیجان کو الله هم په ما سم